سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن. بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه لیکچر کې موږ د آی د توري اړوند لغتونه وایو. words for I. موږ مخکې لیکچرو کې ویلې چې آی واول دا او واول یو د بل اواز ورکوي. نو د دې په خاطر دا هم ډیری وخت د الف زبر الف مد یا اواز ورکوي، لکه image، ال، idea، information، increase. image انظور یا تصویر، ال ناروغ، idea مفکوره یا فکر، information معلومات، increase زیاتیدل یا ډیریدل. image image، ill ال، idea idea، information information، increase increase. اوس راځو د ګرامر برخې ته. موږ په تیر لیکچر کې ډیمونستریټیو پروناون ولوستل او د هغې په اړه مو یو څو مثالونه ورکړل. اوس راځو په ډیمونستریټیو پروناون کې یو څو لا ډېر مثالونه ورکو. مثلا یوه جمله ده، دغه د احمد، غواړو دا په انګلیش ترجمه کوو. دغه یا دغه لغت ته په انګلیش کې هم ډیس ویلې او هم دیز ویلې. اوس موږ څه پوه شو چې دلته ډیس استفاده کوو که دیز استفاده کوو. د دې په خاطر چې احمد یو کس ته او دلته هم ده راغلی ده، نو دا هم د یو شي لپاره استفاده کیږي. نو موږ د دغه دلیل په اساس دلته ډیس کاروو چې یو کس ته اشاره وکړي، یعنی نږدې ده او یو دانه ده. بل له هغې نه وروسته ده راغلی، د ده معنا ده په انګلیش کې از، ډیس از. له هغې نه وروسته احمد لیکو، احمد، ډیس دغه از، ده احمد، احمد یا دغه احمد ده. مونږ ویلو چې دا ټو بی ورب یا د شتون فعلونه په پښتو کې د جملې په آخر کې استفاده کیږي. نو د دې په خاطر کېدای شي څوک داسې وایي چې دغه احمد ده یا دغه ده احمد. اوس راځو دغه مثال په انګلیش ژباړو. وایي دغه دی احمد او محمود. دغه ته په انګلیش کې هم ډیس ویلې او هم دیز ویلې. نو د دې لپاره چې احمد او محمود دوه کسان دي او دلته هم دی راغلی یعنی آر راغلی، نو په دې دلیل باندې موږ دلته چې استفاده کوو دیز. دیز نږدې دي او جمع دي. نو د دې په خاطر بیا وروسته دې ته آر وایي، آر ولیکو. احمد، احمد او ته اند وایي او محمود ته هم محمود، محمود. اوس راځو دغه مثال ته. هغه د سپوږمۍ، هغه یعنی لرې شي ته اشاره کړې ده. د لرې شي لپاره هم ډاټ استفاده کېده او هم دوز استفاده کېده. دا چې سپوږمۍ یو شی ده، نو د دې په خاطر د یو شي لپاره موږ ډاټ استفاده کوو. ډاټ به اشاره کوله یو شي ته چې لرې وي او یو دانه وي. او له هغې نه وروسته پسې ده راغلی ده. دا معنا هم از ده. او دا چې ډاټ یو شي ته اشاره کوي، نو ټو بی ورب هم د یو شیانو لپاره از استفاده کیږي. او له هغې نه وروسته مون، ډاټ از مون، هغه د سپوږمۍ. اوس راځو دغه مثال ته. هغه دی ستوري. دلته هم لرې شي ته اشاره شوې چې د لرې شي لپاره هم ډاټ استفاده کېده او هم دوز. خو ډاټ د یو شي لپاره استفاده کېده لکه سپوږمۍ یوه دانه ده. نو دلته ستوري راغلي یعنی جمع دي. او له دې نه هم پوهېږو چې دی یعنی ډېر. نو د هغې په خاطر کله به مې چې لرې او ډېرو شیانو ته اشاره کوله، نو موږ به څه استفاده کوو؟ دوز استفاده کوو. دوز له هغې نه وروسته آر راځي یعنی د دې معنا ده. او له دې نه هم پوهېږي چې دوز د ډېرو شیانو لپاره استفاده کېږي. نو موږ باید ټو بي جمع استفاده کوو. او سټار، ستوری، که وایي چې ستوري بیا سټارس. دوز آر سټارس، هغه دی ستوري. نو دا د ډیمونستریټیو پروناون یا اشاروي ضمیرونو په اړه یو څو مثالونه چې ما تاسو ته وړاندې کړل. نو تاسو هم کولی شئ چې له خپل چاپیریال څخه همداسې جملې ولیکئ تر څو په ډیمونستریټیو پروناون کې هیڅ ستونزه ونه لرئ. او همدلته چې تاسو خپلې ستونزې حل کړئ یعنی هیڅ مشکل ونه لرئ، تاسو کولی شئ چې له دې نه وروسته یا پورته لیکچرو کې په ډېرې اسانۍ سره پوه شئ. نو د دې لپاره تاسو هم همدا بنسټ ښه کلک کړئ. نو دا و د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. ښاد او آباد اوسیږئ. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.